د مونږ په کامیابی باندې ستا کامیابی پرته ده. که په مونږ کې ته کامیاب شوې که نه بس راتلونکي ټولو په ټولو منزلونو کې به کامیاب یې، او که دې کې چېرې ناکامه شوې که نه باقي چې څونه منزلونه دي په دې کې به بیا ناکام یې. نو کوشش وکړو چې په مونږ باندې ډېر زیات محنت وکړو. زما عزت په مونږ باندې ډېره خواري وکړو چې مونږ نه قضا نه شي، په مونږ کې مونږ نه غلطۍ را نه شي، کمې کوتاهۍ پکې را نه شي، سستي پکې را نه شي. چې مونږ زمونږ څونه خسته که نه دونه به زمونږ زندګي خسته وي، او مونږ چې زمونږ څونه خراب وي دونه به زمونږ زندګي خراب وي. وایي کم انسان چې وایي زما په ژوند کې سکون او ښایست او خوشحالي نشته دی که نه، سکون زما په ژوند کې نشته دی، ده ته پکار دی چې دې په سکون سره مونځ ادا کوي. مونږ چې څونه په سکون سره کوي که نه دونه به د ده په ژوند کې سکون او آرام پروت وي، او که مونځ دې په سکون سره نه ادا کوي که نه په ژوند کې بیا سکون نه وي. زما عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ جعلت قرة عین فی الصلاة، زما د سترګو یخوالی په مانځه کې ایښودلی شوی دی. یعنی مونځ نبی علیه السلام فرمایي چې زما د سترګو یخوالی دی. نو مونږ اوس وګورو ځان ته، خو مونږ غټې غټې دعوې کوو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ عاشقان یو. هر امتی دا دعوه کوي چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عاشقان یو. نو آیا مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سترګې یخې کړي دي که نه؟ مونږ د نبی علیه الصلاة والسلام سترګو ته یخوالی رسولی دی که نه؟ مونږ خپل مونځ ته وګورو، که چېرې مونږ مونځ صحیح طریقې سره ادا کوو مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګو ته بیا یخوالی رسولی دی، او که نه مونځ صحیح طریقې سره نه ادا کوو بیا مونږ د نبی علیه الصلاة والسلام سترګې نه دي یخې کړي، زړه مو د نبی علیه الصلاة والسلام بیا نه دی خوشحال کړی. نو کوشش وکړو چې د بالماضي نه خپل ځان محفوظ وساتو. په بالماضي باندې زمونږ ژوند خرابېږي، زمونږ زندګي خرابېږي، الله تعالی پرې رانه خفه کېږي او جهنم ته پرې نږدې کېږو، جنت نه پرې لرې کېږو. زما عزتمندو زمونږ ژوند بالماضي باندې تباه کېږي، بې برکتي د بالماضي د وجې نه راځي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راځي، یا رسول الله زما په کور کې برکت نشته دی، په کور کې مې ډېر زیات بې برکتي او بې اتفاقي ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي دغه صحابي، یا رسول الله څه عمل راته وښیه چې زما په کور کې برکت راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایي ته لاړ شه د خپل کور دروازې ته د پرده راځوړنده کړه. دغه صحابي لاړو، فوراً خپل د کور دروازې د پرده راځوړنده کړه. څو ورځې تېرې شوې، همدغه صحابي بیا رالو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په کور کې خو ډېر زیات برکت رالو، پردې راځوړندولو نه پس زما په کور کې ډېر زیات برکت رالو. یا رسول الله آیا دا برکت دې پرده کې و؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي نه برکت پرده کې نو، بلکې و ستا د کور مخې ته به یو بالمازه تېرېدو. دغه بالمازه انسان به ستا د کور د صحن ته نظر اچولو، ستا د کور د صحن ته به یې کتل. دغه بالمازه سړي په دې نظر کې دونه نحوست او دونه ګندګي او دونه سپېروالی و چې هغې د وجې نه ستا د کور نه ټول په ټول برکت ختم شوی و. خو چې کله تا پرده راځوړنده کړه خپل کور دروازې ته، د دغه بالمازه انسان نظر ستا په کور باندې لګېدل بند شول. چې دې خوا د بالمازه انسان دا نظر ستا په کور لګېدل بند شول، دې خوا الله تعالی طرف نه برکتونه را شروع شول. اوس تاسو سوچ وکئ چې یو بالمازه انسان به هر په لاره کې به تېرېدو او د هغه د نظر د نحوست د وجې نه د کور نه برکت ختمېږي، نو هغه خلکو به څه د کور برکت حالت وي چې په کوم کور کې دننه بالمازه موجود وي. چې بهر نه یو بالمازه سړی په کور باندې نظر لګوي او هغې نه برکت ختمېږي، بې اتفاقي پکې راځي، بې برکتي پکې راځي. چې په کوم کور کې دننه بالمازه موجود وي دغه کور به بیا څه حالت وي زما عزتمندو؟ آیا په هغې کې به څه برکت پاتې شي؟ آیا په هغې کې به څه اتفاق پاتې شي؟ نن سبا زموږ په کور کې بې برکتي او دا جنګ جګړې نه اتفاقۍ ولې دي؟ زموږ په کور کې خامخا بالمازه موجود دی زما عزتمندو. څه ناڅه بالمازه هر ځای کې موجود وي، نو چې کوم ځای کې بالمازه موجود دي هلته بې اتفاقي، نفرتونه او دغه شانې بې برکتي خامخا موجود دی زما عزتمندو.